د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي د اسلامي امارت د واکمنۍ لخوا د هندي کشمیر برید غندل یو هڅونکی پرمختګ وباله. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي د اسلامي امارت د واکمنۍ لخوا د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام کې پر سیلانیانو د برید غندل یو هڅونکی پرمختګ وباله. زلمی خلیلزاد د جمعې پر ورځ پر ایکس لیکلي په یو هڅونکي پرمختګ کې اسلامي امارت په کشمیر کې له سیلانیانو سره د ملاتړ څرګندونه کړې او د دې ترهګریز برید غندنه یې کړې ده. د نوموړې واکمنۍ د بهرنیو چارو وزارت ویاند د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام کې پر سیلانیانو وروستی برید وغانده او د وژل شوو کورنیو ته یې تسلیت ووایه. عبدالقهار بلخي د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د جموں او کشمیر په پهلګام سیمه کې پر سیلانیانو برید د غندنې وړ دی او په پیښه کې د وژل شوو کورنیو ته تسلیت وړاندې کوو. بلخي اندېښنه ښودلې چې دغه ډول پیښې د سیمې امنیت او ټیکاو ته ګواښ جوړوي. د هند تر ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې د درېنۍ یا سې شنبې پر ورځ پر سیلانیانو برید وشو چې 26 کسان پکې ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. دغه برید د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو هیوادونو له لوري غندل شوی دی. که څه هم هند د برید په تړاو په رسمي ډول کومه وسلواله ډله یا هیواد نه دی تورن کړی، خو لومړي وزیر نریندرا مودي ډاډ ورکړی چې عدالت به پلی کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.